د پښو زولنې یې خلاصې شوې خو فکري او رواني ارامښت یې لا هم وخت غواړي. دا د هغه ماشوم د ازادۍ شیبې وې چې 2 میاشتې وړاندې د مزار شریف ښار له یوې فرعي لارې وتښتول شو او له سختو رواني فشارونو سره د تورو کوټو تر شا وساتل شو. نن د دغه ولایت مقام ته له راوړلو سره د دغه ماشوم پښو ته وراچول شوې زولنې د چارواکو په حضور کې خلاص یو د خپل پلار او کورنۍ تودي غېږې ته وسپارل شو. دا د هرکلي مراسم دی خو د هغه چوپتیا او سکوت د یوه ویرونکي داستان بیان دی. چارواکي وایي دغه ماشوم د امنیتي ارګانونو لخوا د دقیقو عملیاتو په پایله کې له انسان تښتونکو وژغورل شو او عاملین له امنیتي ځواکونو سره تر یوې لنډې نښتې وروسته د خپل عمل په سزا ورسېدل. نن سهار د بلخ ولایت د استخباراتو ریاست د بلخ زون د 888 ملي کتې او د استخباراتو د مرکزي لوی ریاست د مجاهدینو په ګډو عملیاتو کې چې د بلخ والي صاحب مشري او تعقیب پر غاړه درلودي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار اړوند د 4مې حوزې په سلیم چارای سیمه کې یو ماشوم د اختطافګر له منګولو څخه آزاد کړي. اختطافګر چې د لومړي غږ کولو څخه مقاومت پیل کړی و ټول له منځه وړل شوي دي او ماشوم اوس بلخ ولایت مقام کې خپلو اقرباو ته تسلیم کړل شو. دغه ماشوم چې د خپل عمر د لوبو یوه برخه زده کړې او خندا وختونه یې په یوه توره کوټه کې تیر کړل خو د خلاصون له شیبو سره یې بیا د ژوند خوند احساس کړ. کورنۍ د امنیتي ارګانونو له هڅو مننه وکړه خو له امنیتي ادارو یې وغوښتل چې د اختطافګرو شبکې په بشپړ ډول له منځه یوسي څو نورې کورنۍ له داسې درد نه بچ پاتې شي. احمدشاه جان یو څنګ د ثور باندې له مکتب نه راځي د کور مخ سره د تاشانو د ځای پورته کړی او بیا ډېر په ندرت مونږ سره د تماس کې مسیج کوو او د خاص وختونه نه وه دا ورته سیاست تاسو خرڅ کړئ موږ ډېر دوی شپه ورځ ډېر کوشش ډېر تلاش وکړ بس هر ارګان چې مونږ سره ډېر تماس کې وو کوشش تلاش دا کوو چې د ماشوم داسې ده او نن الحمدلله دا ورځ تاسو لري. دا لومړی ځل نه دی چې بلخ کې یو برمته شوی ماشوم بیرته روغ رمټ له انسان تښتونکو خلاصېږي بلکې له دې وړاندې هم څو ځله تښتول شوي کسان خلاص او خپلو کورنیو ته سپارل شوي. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.